شریعت غږ راډیو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمې د سورة الصف له لومړي آیات نه تر پای 14 آیات پورې او د سورة الجمعه له لومړي آیات نه تر پای 11 آیات پورې او د سورة المنافقون له لومړي آیات نه تر پای 11 آیات پورې. هیله ده چې تر پای را سره واورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله. تسبيح الله تعالى دي پاره ما مخلوقات في السماوات وما في الارض وهو العزيز. الله تعالى غالب ذات الحكيم صاحب د حکمت. يا ايها الذين امنوا شان نزول درتوين څه کسان رسول الله تعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه او ناس تو رسول الله ته نور غلی ناس تو ځان سره دا ویلي لو نعلم احب الاعمال الى الله. کاش مونږ پوهېدلی چې ای الاعمال احب الى الله. کاش مونږ باندې په دې پوهېدلی چې الله تعالی ته بهترین عمل کوم عمل ده چې مونږ هغه عمل کړی وی. څنګه یې ویلي مسلمانانو؟ راځئ مونږ ستاسو ته هم فایده ده. صحابه کېناستل، یو تر بله د دې مذاکره وکړله لو نعلم ای الاعمال احب الى الله لعملنا. کاش مونږ ته هغه محبوب ترین عمل معلوم وای چې الله تعالی ته ډېر محبوب عمل کوم ده چې مونږ کړی وی. الله دا آیاتونه را نازل کړ. راشئ محبوب ترین عمل درته وښیم، خو بیا یې ولې نه کوئ؟ خولې باندې خبره کوئ نه. یا ایها الذین آمنوا. الله تعالی وایي مسلمانانو لما تقولون ولې تاسو وایئ ما هغه لا تفعلون چې کوئ نه. کبر لوی د مقتا لوجه د بغض نه عند الله. لوی ګناه لوی بغض د الله تعالی په نسبت باندې. کبر لوی د مقتا لوجه د بغض نه لوجه د ناراضګي نه عند الله. الله تعالی په نسبت باندې لوی شی چې الله تعالی ناراضه کوي دا شی د ان تقولو چې تاسو وایئ ما هغه لا تفعلون چې تاسو کوئ نه. منبر باندې یوه خبره کوئ بیا خبره په عمل کې نه راولئ. الله وایي دا لویه ګناه ده. راشئ چې بهترین عمل درته وښیم. ان الله يحب الذين. الله مینه کوي دغه مجاهدینو سره. بهترین عمل جهاد ده. الله مینه کوي دغه مجاهدینو سره یقاتلون فی سبیله چې دوی جنګ کوي په لاره د الله تعالی کې صفن صف تړون کې داسې صفونه جوړوي د الله تعالی د دین په خاطر باندې د کافرانو په مقابله کې کأنهم بنیان گویا کې آبادي د مرصوص مضبوط آبادي. وإذ قال موسی لقومه چې ویل موسی علیه السلام خپل قوم ته یا قوم و زما قومه لما تؤذونني ولې تاسو ما ته ضرر رسوئ. موسی علیه السلام چې خپل قوم ته ویل عمالقه او جبابره سره څه د عمالقه سره جهاد ده. نو قوم ورته وایي فاذهب انت وربک ته لاړ شه او ستا د خدای فضل دې لاړ شه. انها هنا قاعدون موږ دلته ناست یو. موسی علیه السلام قوم ته وایي قومه ما ته ولې ضرر رسوئ وقد تعلمون تاسو پوهېږم چې انی رسول الله الیکم زه د خدای پیغمبر یم تاسو ته. فلما زاغو چې کله دوی کاږه شو ازاغ الله قلوبهم کاږه کړه الله تعالی زړونه د دوی. والله لا یهدي القوم الفاسقین. الله تعالی هدایت نه کوي قوم د فاسقانو ته. وإذ قال عیسی چې ویل عیسی علیه السلام ابن مریم هغه عیسی چې زوی د مریم د څه ورته وایي یا بني اسرائیل و بني اسرائیل انی رسول الله الیکم زه د خدای پیغمبر یم تاسو ته مصدقا تصدیق کوونکی یم لما لپاره دغه بین یدی چې زما په مخکې د من التورات د تورات نام زه د تورات تصدیق کوونکی یم و مبشرا زیری درکوونکی یم برسول په پیغمبر باندې یاتي راځي به من بعد له ما نه وروسته اسمه احمد نوم به احمد وي یعنې د پیغمبر په باره کې زیری در کوم. فلما جاءهم چې کله راغی دوی ته بالبینات په واضحو معجزو سره قالو دوی ویل هذا دا معجزات یو خود سحر مبین جادو ښکاره ده. ومن اظلم الله تعالی وایي څوک د ډېر ظالمه نشته د ظالم ممن دغه چانه افترا علی الله
الله چې جوړی په الله تعالی باندې الکذب دروغ وهو يدعى الى الاسلام دی را بللی شي اسلام ته والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی هدایت نه کوي قوم د ظالمانو ته یریدون بهذه الاقوال دوی اراده لري په دغه اقوالو وزره یریدون دوی اراده لري دغه کافران په دغه خبرو سره لیطفئوا چې دوی مړ کړي نور الله نور دی الله تعالی لیطفئوا چې دوی ختم کړي نور دی الله تعالی نور دی الله تعالی نه مراد دین دی الله تعالی قرآن بافواههم باقوالهم د دې مقصد دا ده چې په دغه تبلیغاتو په دغه اقوالو په دغه خبرو باندې د خدای دین ختم کړي او خدای کوم قصد کړی ده والله متم نوره الله پوره کوونکی د خپل دین دا الله به خپل دین پوره کوي ولو کرها الکافرون ذلک اگر که کافران دا بد ګڼي هو الذي الله تعالی غذات ارسل رسوله شرع لګره د پیغمبر بالهدى په هدایت سره و دین الحق په دین حق سره څه دپاره لیظهره علی الدین کله مناسبت ډیر واضح ده د رکوعاتو په مابین کې مخکې ذکر الجهاد والآن ذکر فضائل الجهاد دلته الله تعالی فضایل د جهاد بیانوي و دین الحق دین حق سره لیظهره چې غالب کې الله تعالی دغه دین علی الدین کله په ټولو ادیانو باندې ولو کرها المشرکون اگر که بد ګڼي مشرکان غلبه د دین یا ایها الذین ترغیب الی الجهاد ده یا ایها الذین آمنوا الله داسې ورته وایي راشئ یو داسې تجارت درته وښیمه چې بهترین تجارت وي او د خدای د عذاب نه روز قیامت کې خلاص کړي دا څومره لوی تجارت ده دا څومره لویه دکانداري ده دا څومره لویه ګټه او سرمایه ده داسې تجارت درته وښیم چې د خدای دردناک عذاب نه مو لرې کړي څو کاره کوئ 3 کاره توجه ورته کوو چې دا کوم شیان خیراته یا ایها الذین آمنو الله تعالی کسانو چې ایمان مو راوړی هل ادلکم ایا زه تاسو ته ښودل وکړم علی تجارت په تجارت باندې تنجیکم چې تاسو ته نجات درکړي من عذاب علیم د دردناک عذاب نه هیه هغه تجارت دا ده تؤمنون بالله تؤمنون امر نه ده خبر ده خو په معنا د امر سره څومره خوند یې وکړه تؤمنون دا ټوله جمله خبر د مبتدا محذوف ده او دا تفسیر د تجارت ته خو خبر په معنا د امر سره ده دا علمي تعبیرات زده کوئ هي دا تجارت چې ده دا تؤمنون بالله ایمان راوړئ په خدای باندې خبر ده په معنا د امر سره جمله خبریه په معنا د جملې انشائیه سره تؤمنون بالله امر د انشاء نه ده امر انشاء ده تؤمنون بالله ایمان راوړئ په الله باندې ورسوله په رسول د الله تعالی باندې ایمان راوړئ وتجاهدون فی سبیل الله جهادونه وکئ په لاره د الله تعالی کې باموالکم انفسکم جهاد 3 قسمه ده جهاد بالمال جهاد بالنفس او جهاد باللسان ذالکم دا مذکور جهاد خیر لکم تاسو دپاره الله وایي بهتر ده ان کنتم تعلمون الله به در سره څه وکړي یغفر لکم ذنوبکم الله به وبخي تاسو لره ګناهونه ستاسو ویدخلکم الله تعالی به داخل کړي تاسو لره جنات جنتونو ته تجري روان به من تحت اشجارها الانهار الاربع ومساکن الله وایي نعطیکم مساکن موږ به درکو تاسو لره ځایونه طیبة ښایسته کوم ځای کې په جنات عدن په جنتونو د اقامت کې ذلک الفوز العظیم دا مذکور کامیابی لوی ده و اخرى الله وایي هل ادلکم علی تجارت اخرى یو بل غنیمت درته ونښیم و اخرى نعطیکم غنیمة اخرى یو بل غنیمت هم الله وایي در کوم یو بل تجارت هم او دا تجارت سره تاسو ډیره مینه کوئ تحبونها تاسو مینه کوئ د دې تجارت سره ولې لکونها عاجله ځکه دغه تجارت نقد ده نغد ده یعنی زر رسیږي هغه تجارت دا د نصر من الله و فتح قریب او کومک د جانب د الله تعالی نه هو نصر من الله و فتح د قریب نږدې و بشر المؤمنین زیری ورکړه مؤمنانو ته ترغیب الی القتال یا ایها الذین آمنوا الله تعالی وایي ای مسلمانانو کونو شئ انصار الله کومک کوونکي د دین دی الله تعالی د خدای د دین کومک کوونکي جوزانونه جوړ کړئ لکه عیسی علیه السلام اعلان وکړ من انصاري الی الله څوک به زما کومک کوونکي څوک هغه ده چې ما سره کومک وکړي په دعوت الی الله کې حواریینو ورته ویل مخلصینو
نحنو انصار دین الله، موږ تا سره د خدای په دین کې کومک کوونکي یو. الله تعالی دقسې وایي یا ایها الذین آمنو، الله تعالی وایي ای مؤمنانو کونو شئ انصار الله، کومک کوونکي د دین دی الله تعالی، د خدای د دین کومک کوونکي شئ. کما قال عیسی ابن مریم، لکه ویل عیسی ابن مریم چا دپاره؟ للحواریین، خپلو مخلصینو دپاره. من انصاري، څوک به زما کومک کوونکی؟ الی الله، الی نصرت الله، یا الی الله، ما سره څوک کومک کوونکی؟ مع دعوت الله، فی دعوت الله، ما سره څوک کومک کوونکي د خدای په دعوت کې، د خدای په دین کې. قال الحواریون، هغه مخلصینو د عیسی علیه السلام ورته ویل حواریونو نحن انصار الله، مضاف مقدر کوم، نحن انصار دین الله، من کومک کوونکي د دین د الله تعالی یو. فآمنت طائفه، ایمان راوړی یوې ډلې من بني اسرائیل، د بني اسرائیلو نه، وکفرت کفر وکړه طائفتن یوې ډلې عنادن. الله تعالی فأیدنا الذین آمنوا، الله موږ مضبوط کړه کسان، قوي موږ کړه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی په چا باندې؟ علی عدوهم، په دشمنانو د دوی باندې. فاصبحوا، دوی وګرځېده ظاهرین، معنا غالبین علیهم، غالب په دوی باندې. سورة الجمعه، دې سورت ته سورة الجمعه وایي، د جمعې د مانځه بیان پکې ده. صحیح ده. مدني صورت د جمعې د مانځه متعلق یو څه احکام هم بیانو په دغه ځای دغه صورت کې. مدني صورت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه وروسته نازل شوی. 22 صورت ته په اعتبار د ترتیب عثماني سره حضرت عثمان قرآن کې لیکلی ده. 119 صورت ته په اعتبار د ترتیب نزولی سره الله را نازل کړی ده. آیاتونه 11 رکوعات، 2 رکوعاتو باندې مشتمل صورت ته. د دې صورت کلمات 180 کلمات لري. څو مسلمانانو؟ 180 کلمات، حروف 260 حروف لري. یسبح لله، مخکې سبح، دلته یسبح. نکته مې درته ویلې وه، حکمت دا کله الله تعالی تسبیح تعبیر په صیغې د ماضي سره کوي، کله یسبحو په صیغې د مضارع سره ذکر کوي. سرپیبهی ته بیرته ځو. سرپیبهی وایي زمانې 3 قسمه دي، زمانې 3 دي. یو ماضي، زمانه گذشته را ګویند، دا علمي خبرې چې وشي سړي دم امر سره جوړیږي. او یو زمانه حالیه، بله زمانه استقبال. تیرې شوې زمانې ته ماضي وی، موجوده زمانې ته حال وی. حال زمانه موجوده را ګویند، استقبال زمانه آینده را ګویند. صحیح ده. څو زمانې شوې؟ 3. مضارع صیغه چې ده مشترکه ده په 2 زمانو کې، په حال استقبال کې. یضربو معنا موږ په سرپیبهی کې دا کو، یضربو وهل کوي، وهل کوي په موجوده زمانه کې یا په آینده زمانه کې. یو سړی یضربو وهل کوي، یو سړی په زمانه موجوده زمانه کې یا په 2 زمانو کې مشترک ده. نو سبح ماضي، یسبح مضارع. یوه زمانه هلته راله، 2 دلته راغلې. اشاره دې خبرې ته کوي چې رب ذوالجلال دپاره تسبیح او پاکي ده په ټولو زمانو کې، مخکې زمانه، موجوده زمانه، آینده زمانه. یسبح لله، تسبیح الله تعالی دپاره ما فی السماوات و ما فی الارض. هسې خدای الملک چې بادشاه ده، هسې خدای القدوس چې پاک ده، عما لا یلیق به. العزیز، الله تعالی غالب ذات، الحکیم صاحب د حکمت ته. هو الذي، الله تعالی غ ذات بعث فی الامیین، چې لېږلی ده په امیینو کې رسولا پیغمبر، منهم د دوی نه. امیون عرب مرادي. عرب ته امیین ولې وایي؟ کان اکثرهم لا یکتبون ولا یقرؤون. اکثر عرب داسې چې نه لیکلی زده و نه لوستلی زده و. صحیحینو کې حدیث د رسول الله فرمای انا امة امیه، من یو امی قوم یو، لا نکتبو ولا نحسبو، من حساب نشو کولی، لیکل نشو کولی. الله غزات په امیینو عربو کې پیغمبر راورېږه، منهم د دوی نه. څه معنی؟ دوی عرب دي، پیغمبر هم عربي ده. پیغمبر 4 کاره کوي، عوامو ته تلاوت د قرآن کوي، علماو ته تعلیم د کتاب ورکوي، بادشاهانو ته تعلیم د حکمت ورکوي، صوفیه کرام، پیرانو، مریدانو تزکیه د باطن کوي. یتلو علیهم، پیغمبر لولي په دوی باندې آیاته، آیاتونه په عوام باندې. څه معنی؟ دارالحفاظ جوړوي،
د حفظ مدرسې پیغمبر جوړی اگر که کیفیت په دقسې انداز نه ده لکه اوس ویزکیهم خانقاوې جوړی پیغمبر تزکیه د دې کوي یعنې د صحابه کرامو د باطن تزکیه کوي ویعلمهم تعلیم ورکوي علماو ته د کتاب والحکمت بادشاهانو ته د حکمت و ان شان دا ان مخفف د مثقل نه کانو دوی وو من قبل مخکې له راتګ د پیغمبر نه لفي ضلال مبین په ګمراهۍ ښکاره کې وو د پیغمبر د راتګ نه مخته جاهلیت و خلکو کې جهالت و څنګه د کاڼو عبادت به کو مردارې به خوړلې داسې عقاید و چې ولاکه یا عقل قبله یا نقل یو نادره ده تو په اجمال کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پوښتنه ترېنه کوي رسول الله چې جاهلیت کې څنګه عادت ذکر کوي ویره یو ورځ وږی شم زما پلار خطاب نومېده وی پلار د خطاب بوت و خدای و د خجیرو نه جوړ شوی و هر اندام یې د خجیرو نه عمر وی وږی شولم داسې خبرې وي په جاهلیت کې چې عقل و نقل نه منه وی وږی شم خوا دې خوا مې ډوډۍ وکتله ډوډۍ پیدا نه شوه د خوراک شی ورغله د پلار زما د پلار چې کوم خدای ده دغه د خدای د یوه لاس کار مې وکړ د یو لاس مې رامات کړ دا خجینې مې ترېنه وخوړلې زما د پلار دا د خدای بل لاس یې د کار مې وکړ دا د پلار زما د پلار چې کوم خدای دی د لاسونه مې وخوړل ډېر ډارېدم مور ته مې حل ویلې ډېر ډارېدم چې پلار به ما سره څه معامله کوي وایي چې مور مې په دې باندې پوه شو عمر وایي چې یاره دومره خفه ده نو ورته ویلې بچیه مه خفه کېږه خجیرې فورا زر زر وټکولې هغه پلار خدای ته لاسونه ترېنه جوړ کړه داسې یو خبرې وې داسې عقاید وو داسې اعمالو چې نه عقل منلو نه نقل و ان شان دا د کانو دوی و من قبل مخته یعنی عمر فاروق د خپل پلار چې کوم خدای و دغه لاسونه یې خوړل و ان کانو من قبل لفي ضلال مبین په ګمراهۍ ښکاره کې واخرین نور الله لېږلی د پیغمبر پل امیین په امیینو کې و پل آخرین په نورو کې دلته آخرین نه یا عجم مرادي مخکې عرب عجم یا آخرین نه ټول من دخل پی الاسلام الى یوم القیامه تر روز قیامت پورې چې څوک هم په ایمان کې داخلېږي الله غزا تبعث فی الامیین الله غزا تبعث فی الاخرین منهم په وروستنیو کې د دوی نه لما یلحق بهم لم یلحق بهم تر اوسه پورې لا ملحق شوي نه دي په دوی پورې واخرین نور کسان منهم له دوی نه لما یلحق بهم لا ملحق نه دي په دوی پورې وهو العزیز الحکیم الله تعالی غالب ذاته صاحب د حکمت ته ذالک دا ارسال د پیغمبر دا رالیږل د پیغمبر په امیینو په آخرینو کې فضل الله د خدای فضل ده یوتیه الله تعالی ورکوي من یشاء چاته چې خوښه شي والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خاوند د لوی فضل ده مثل الذین مثال دغه کسانو حملوا التورات دلته د یهودو د علماو مثال بیانوي د یهودو د علماو داسې مثال د الله وایي لکه خره باندې چې تفاسیر بار کې یو خره باندې د لوی لوی تفاسیر بار کې تفسیر روح البیان روح المعانی تفسیر کبیر همدارنګه دا نور تفاسیر دا چې په خره باندې بار کې نو رښتیا وایي خره ته پیدا رسی نه دقسې الله تعالی وایي هغه عالم چې په خپل علم باندې عمل نه کوي لکه په خره باندې چې بار کې کتابونه مثل الذین مثال دغه کسانو حملوا التورات چې دوی مکلف کړي شوي دي په تورات باندې په عمل د تورات باندې ثم لم يحملوها بیا عمل نه ور باندې کوي لم يعملوا بها كمثل الحمار لکه خر يحمل اسفارا الله تعالی دې موږ تاسو ته داسې علم را نصیب کړي چې عمل ور باندې وکړو خدای دې موږ ستاسو بې علمه بې عمله علم نه وساتي بې عمله علم وبال ده بې عمله علم عاقم شنډ ده خیر نه زېږوي یو څو تعبیرات را سره زده کوي علم بلا عمل وبال علم بلا عمل وبال عمل بلا علم زلال والجمع بينهما كمال علم بلا عمل عقيم عمل بلا علم سقيم والجمع بينهما صراط مستقيم علم بلا عمل كشجر بلا ثمر علم بغير دي عملنا لك الشجر بلا ثمر الله تعالى ثم لم يحملوها كمثل الحمار رښتیا علم باندې چې عمل نه کنه
داسې علم پیټی ده، داسې علم وبال ده، داسې علم شنډ د خیر نه زیږی، داسې علم رب ذوالجلال له طرف نه په انسان باندې یو حجت ده. داسې علم باندې علماو باندې بیا الله تعالی ډېر غلط اطلاقات کړي دي. وایو مسلمانانو کمثل الحمار یحمل اسفار، الله تعالی وایي هغه د بلعم بن باعور په باره کې وایي کمثل الکلب ان تحمل ولكنه اخلد الى الارض فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ثم لم يحملوه كمثل الحمار يحمل اسفارا. چې بار کې کتابونه، اسفار جمع کتاب کبیر. بئس مثل القوم الذين، الله تعالی بد مثال دیغه قوم، بئس مثل القوم بد مثال دیغه قوم الذين كذبوا بآيات الله، چې دوی تکذیب کړی په آیاتونو دی الله تعالی سره. والله لا يهدي القوم الظالمين، الله تعالی هدایت نه کوي قوم د ظالمانو ته. قل پیغمبر ورته یا ایها الذین هادو، ای یهودیانو، ان زعمتم انکم اولیاء لله، یهودیانو به دا ویل چې موږ د خدای دوستان یو، موږ د خدای محبین یو، موږ د خدای عاشقان یو، د خدای مینه موږ سره ده، موږ داسې یو لکه د خدای زامن، نحن ابناء الله واحباؤه. کله به ویل وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. کله به دا ویل لن يدخل الجنة الا من كان هودا او النصارى. الله د دوی د ټولو خبرو جواب ورته کوي. که رښتیا دار آخرت تاسو دپاره، که رښتیا جنت تاسو دپاره، که رښتیا د الله تعالی زامنو په شان محبین یي، بیا د خدای نه مرګ وغواړئ چې جنت ته ورسیږئ. ځکه دغه جنت او مزو دوستۍ ته الله تعالی په مرګ باندې رسئ. خو مرګ خو غواړئ که نه؟ مرګ خو غواړئ. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، مرګ یو فول د دوست ته رسئ. ولې بیا خدای نه مرګ نه غواړئ؟ اوله سپارې ته بیرته ځو. ولن یتمنوه ولن يقل إن كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. مرګ د خدای نه وغواړئ که رښتیا جنت تاسو دپاره. خدای وایي ولن یتمنوه بما قدمت ایدیهم، الله وایي بلکل تمنا د مرګ به ونه کړي. داسې اعمال یې کړي چې مرګ ته نه دي تیار. یود احدهم لو يعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. نو خدای دلته ورته وایي که رښتیا تاسو د خدای دوستانو اولیاء یي، جنت تاسو دپاره ټیکهداران تاسو یې، الله تعالی نه مرګ وغواړئ چې جنت ته ورسیږئ. ان زعمتم انکم اولیاء لله، که تاسو دا زعم کوئ چې تاسو دوستان د خدای من دون الناس، فتمنوا الموت، ارزو د مرګ وکئ ان کنتم صادقین، که تاسو رښتونی. ولا یتمنونه، تمنا د مرګ به ونه کړي ابدا همیشه، بما په سبب د اعمالو قدمت ایدیهم چې د دوی لاسونو کړي. والله علیم بالظالمین، الله تعالی علیم ده په ظالمانو باندې. قل پیغمبر ورته ان الموت الذي، هغه مرګ تفرون منه چې تاسو ترې نه تښتئ، فانه ملاقیکم، دقه مرګ تاسو سره ملاقي کېدونکی ده. ثم تردون، بیا به تاسو واپس کولی شئ لا عالم الغیب، غذا ته چې عالم ده په غیب باندې، والشهادت په حاضر باندې. فینبئکم، دغه خدای به تاسو ته خبر درکړي بما کنتم تعملون، په هغه اعمالو باندې چې تاسو کولو. یا ایها الذین آمنو، ای مسلمانانو، اذا نودی للصلاة، چې کله اذان وشي، اواز وکړه شي مانځه دپاره، من یوم الجمعة، له ورځ د جمعې نه، د جمعې په ورځ باندې اذان وشي، سبا ورځ اذان وشي، فاسعوا الی ذکر الله. فاسعوا معنا دا معنا نه چې منډې وهئ، منډه به مانځه ته نه کوئ، پمزو لاړ شئ، پمشو لاړ شئ الی ذکر الله، ذکر دی الله تعالی ته. وذروا البیع، دکانداري پرېږدئ. دلته ډېر تحقیق د مسلمانانو، خو چې د سبق صورت وي بیا هم تحقیق احکام بیانو. صرف 4 خبرې کوو. جمعه د دې ورځې سبا ورځ چې کومه ورځ راځي، ښه د رخصتۍ ورځ، د مسلمانانو د رخصتۍ ورځ، د دغه ورځې په جاهلیت کې نوم عروبه و. عروبه رحمت ته وایي، ښه په دغه ورځ کې نزول د رحمت کې نوم هم یاد کې انشاءالله. په جاهلیت کې نوم عروبه و، په اسلام کې نوم جمعه سو. لکه د مدینې منورې نوم یثرب و، یثرب فصیح سره، بیا نوم مدینه سوه، طیبه، مدینه منوره. دقسې د جمعې د ورځې سبا چې کومه ورځ ده، نوم یې عروبه و،
په اسلام کې قرآن کې جمعه ولې ورته وایي؟ د 4 وجوه نه یا د 5 وجوه نه. یا جمعه وجه د تسمیې دا د اجتماع الناس، خلق پکې را جمع کیږي. تاسو ګورئ د هر جماعت نه یو جماعت ته خلق راشي. یا جمعه ځکه ورته جد الجد للنبي صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر په غور نیکونو کې، یعنی پیغمبر یو نیکونو کې یو نیکه قصی ابن کلاب، هغه به خلق را جمع کړل، خلکو ته به نصیحت کو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې به پیشګویانې ورته کولې. 2 په دقه ورځ به خلک را جمع کړي. یا په دې کې رب ذوالجلال 5 امور جمع کړي: فیه خلق آدم وفیه مات وفیه تیب علیه وفیه تقوم الساعه. د جمعې په ورځ الله آدم علیه السلام پیدا کړی. آدم علیه السلام وفات شوی د جمعې په ورځ، توبه هم قبوله شوې د جمعې په ورځ، او قیامت هم د جمعې په ورځ باندې قائمیږي. خوند یې وکړه. یا جمعه ځکه ورته وایي چې د آدم علیه السلام خټه د مختلفو رنګونو د مختلفو خاورو نه د آدم علیه السلام خاوره خټه چې الله جمع کړې په دقه ورځ باندې، جمعت فیه طینة ابیکم آدم علیه السلام. بیا یې رامعاد کوم مسلمانانو یې ساریږم درته جمعه ولې جمعه ورته ویل؟ اجتماع الناس فیه. دا تعبیرات به هم کله کله صحیح کو. جمعه دا تعبیراتو کې کله ډېر د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون بیت المقدس هم تعبیر روا ده، مقدس بیت المقدس هم روا ده. خضر کې به خضر علیه السلام تعبیر کو، خضر اکثر ده خضر علیه السلام. نسائی یو کتاب د نسائی به نه وایو، نسائی شریف، نسائی. دا تکرار لفظ به تکرار نه وایو، تکرار به وایو. تکرار غلط مشهور ده. علی کل حال جمعه ولې جمعه ورته اجتماع الناس فیه. یا جمعه ځکه د آدم علیه السلام خټه الله د مختلفو رنګونو نه په دقه ورځ باندې جمع کړي. 2 یا د نبی کریم په غور نیکونو کې، یعنی یو نیکونو کې یو نیکه قصی ابن کلاب به خلق را جمع کړه، خلکو ته به نصیحت کو، په دقه ورځ به د پیغمبر اسلام باره کې پیشګویانې. او یا الله تعالی امور 5 په دې کې جمع کړي: حکم الصلات، د جمعې د ورځې د مانځه، د جمعې د مانځه حکم. مسلمانانو واورئ، د جمعې مونځ فرض ده، فرضیت په قرآن سره ثابت ده، په حدیثو سره، په اجماع سره. که څوک ترې منکر شي، منکر کافر ده. او که څوک د جمعې مونځ نه منکر نه خو کوي نه، 3 حکمه: تارک الجمعة استخفافا، که د جمعې مونځ د سپکوالي د توهین په خاطر باندې پرېږدي کافر کیږي. او که د سستۍ په خاطر باندې پرېښود، د تکاسل په خاطر باندې، نو منافق کیږي. منافق کتب منافقا فی کتاب لا یمحا ولا یبدل. او که د عذر په خاطر د مرض او د سفر د وجه نه، بیا معذور بالکل ګناه پکې نشته ده. دا مسئله هم لاړله. په دغه وخت کې بیع مکروه ده، کراهیت پکې لغیره ده. الله وایي دکاندارانو دکانداري پرېږدئ چې کله د جمعې د ورځې اذان وشي، خو د اذان نه 2م اذان مراد ده. ذالکم خیر لکم، نور احکام هم ډیر دي په فقه کې، د امام صاحب د مذهب موافق. ذالکم خیر لکم، دا تاسو دپاره بهتر ده، ان کنتم تعلمون، که تاسو پوهیږئ. فاذا قضیت الصلاة، چې کله ادا کړه شي مونځ، فاذا قضیت الصلاة، چې کله ادا کړه شي مونځ د جمعې، فانتشروا، تیت شی په الارض، امر د استحباب د پاره ده. وابتغوا من فضل الله، د خدای رزق طلب کوي. واذکروا الله کثیرا، یاد کړئ الله تعالی کثیرا زیات، لعلکم تفلحون، چې تاسو کامیاب شئ. علاوه چې د جمعې مونځ وکړه، بیا دکانونو ته لاړ شئ، که نه بازارونو ته لاړ شئ، منډیو ته لاړ شئ، او چې کوم سرایونه تجارتونه تجارت خانې وي، د ټولو ته لاړ شئ، د الله تعالی رزق طلب کوي او خدای ډیر یادوي. واذکروا الله کثیرا. مسلمانانو ذکر ډیر اهم شی ده، اهم عبادت ته. انسانان 3 قسمه دي. یو حاجیان دي، الله حاجیانو تم حکم د ذکر کوي. بل مجاهدین دي، مجاهدینو تم الله تعالی حکم د ذکر کوي. بل عام مسلمانان دي، عام مسلمانانو تم الله حکم د ذکر کوي. ذکر بهترین عبادت ته. الله څنګه ویلی دي؟
الله تعالی مجاهدینو ته مې ذکر کوئ 10 سپارې ته لاړ شئ یا ایها الذین آمنو اذا لقیتم فئة ومجاهدینو چې کله تاسو ملاقي شوئ له ډلې د کافرانو سره فاثبتو مورال مه کمزوری کوئ ثابت قدمه اوسیږئ واذکروا الله کثیرا په دوران د تعرض او د جنګ او د مقابلې کې م الله ډېر یادوئ مجاهدینو ته حجانو صاحبانو ته م الله وایي چې په حج کې م ذکر ډېر کوئ کوم ځای کې الله تعالی وایي فاذا افضتم من عرفات چې کله د عرفات غونډۍ نه کوز شولئ فاذکروا الله عند المشعر الحرام حجانو چې کله عرفات نه راکوز شولئ مشعر حرام مزدلفه کې بیا الله ډېر یادوئ الله عام مسلمانانو ته وایي فاذا قضیت الصلاة چې کله ادا شي لمونځ د جمعې فانتشروا امر د استحباب دپاره ده تیت شئ په ځمکه کې وابتغوا طلب کړئ من فضل الله له فضل د الله تعالی نه واذکروا الله کثیرا الله ډېر یادوئ لعلکم تفلحون دې وجه نه نبي کریم نه چا پوښتنه وکړه ای الناس خیر کوم خلق ډېر بهتر دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي الذاکرون الله کثیرا والذاکرات هغه نارینه او زنانه چې الله ډېر یادوي نو مسلمانانو ولګېږئ چې عند الله بهتر وګرځېږئ ذکر کوئ په دغه میاشت کې خو ډېر کوئ الله بهترین ذکر څه ده افضل الذکر لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله دا ډېر وایي محمد رسول الله عقیده ده ښه ذکر نه ده همدارنګه سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم بهترین خوند پکې ده بهترین ثواب پکې ده زه خو اوس نشم بیانولی دلته نو ذکر ډېر کوئ یا الله یا الله زر وارې چې څوک وایي که نه کتابونه لیکي اسم اعظم پکې داخل ده نو دا ذکر کوئ یا الله یا الله و اذا رأوا تجارتا چې کله وګوري دوی تجارت نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرام ولاړو د جمعې ورځ وه هلته ټالۍ ووهله شوله تجارتي قافله راغلله خوراکي شیان په دغه قافله کې خوراکي مواد یې راوړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو چې دا نغاره او ټالۍ واورېدله ټول ورووتل وترکوک قائما شکایت کې الله تعالی تا پرېږدي په معمولي څو صحابه کرام 12 کسان نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره پاتې شو سوال دا کېږي دا خو د صحابه کرامو شان سره مناسب کار ولا کوي دا خو مناسب کار نه و چې ووتل مونځ یې پرېښوده دوی ووتل هغه ټالۍ او قافلې تجارتي جواب وکوي په ابتدا کې دا خطبه د جمعې د مانځه نه وروسته وه د جمعې د مانځه نه وروسته وه مونځ یې کړی و د دغه صحابه کرامو ګمان دا و چې بعد اداء الصلات به چا باندې ملامتیا نه وي چې خطبه وانه وري نو د دقه په خاطر باندې ورووتل څه مې ویلې دا سوال اهم ده سوال دا کېږي چې قرآن خو وایي چې کله تجارت وګوري دوی فورا منډې وایي او ترکوکه قایمه تا خطبې دپاره مقسې ولاړ پرېږدي او پیغمبر ته ورته وایي چې د تجارت نه د خدای رضا بهتره ده سوال دا کېږي دا کار خو د صحابه کرامو د شان سره مناسب نه و لنډ جواب یې وکوي په ابتدا کې خطبه وروسته د مانځه نه ویل کېدله لکه د اختر د مانځه په شان صحابه کرامو دا ګمان وکړ چې ادا د لمانځه نه وروسته به چې خطبې ته ونه درېږي په دې کې به څه ملامتیا نه وي دغه ګمان باندې ووتل سوال دا کېږي ښه د دغه ایتونو نه وروسته د صحابه کرامو بیا حال څنګه شو بیا هم وتل پیغمبر یې همداسې ولاړ پرېښوده نه د دې نه وروسته صحابه کرامو حال داسې وګرځېده رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات داسې خلق رب ذوالجلال ترېنه جوړ کړل چې نه غافله کوي دوی لره تجارت نه بیع نه سوداوي همدارنګه عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات دقه بیان الله کوي و اذا رأوا چې کله دوی ګوري رؤیت نه رؤیت قلبي مراد د علم تجارت او لهوا یا نغاره یو ټالۍ ننفدو الیها وزي دیتا یعنی تفرقوا وترکوک قائما تا پرېږدي په ولاړې قل پیغمبر ورته ما عند الله هغه چې په نزد الله تعالی باندې دي هغه ثوابونه اجرونه هغه برکتونه سعادتونه عند الله خیر بهتر ده من اللهو و من التجاره د لهو د تجارت نه والله خیر الرازقین الله بهتر د رازقینو ده رزق چې غواړئ الله نه وغواړئ وما من دابة في الأرض
الا علی الله رزقها ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقکم وإیاهم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. الله خیر الرازقین ده. یو دو تعبیرات را سره خوندور تعبیرات یاد کی. ها تمسکو بحبل الله، راځي انسانانو منګولې خخې کوي د خدای په رسۍ باندې، د خدای په رسۍ باندې منګولې خخې کوي، مضبوط نیول وکوي بحبل الله، په حبال الناس واهیه. د خلکو اعتمادات د خلکو رسۍ ډېرې کمزوري دي. ښه پرېږدئ خلکو ته طمع پرېږدئ، قرآن د ذلیل کېږي به. ها په خلکو باندې اتکا او اعتماد ذلیل کوي دی. ګوره هېڅ هم نه درکوي. لا یؤتون د الناس افغانستان نقیرا، ملي راډیو ټلویزیون نقیر په اندازه هم شی نه درکوي. راځئ تمسکو بحبل الله، خپل عرض، خپل فقر، خپل احتیاجي، خپل مشکلات، خپل شکوا الله تعالی ته مخته کوي. الله تعالی خیر الرازقین ذات ته الله خامخا رزق درکوي. یو نادر تعبیر درته وکم، لو کانت الحیات عبره لکان رزق خیطه. که دا تمام زندگی ستنه شي که نه، دا رزق به تار شي، تار په ستنه کې داخلیږي، یاتیک منها، تا ته به راتګ کوي د دې ستنې نه. که دا تمام ژوند د ستنه وګرځي، دا رزق به تار وګرځي، الله تعالی به دا رزق د دغه تار د ستنې د سوري نه تا ته درکوي. یو 4 تعبیرات نور درته کوم، 5 تعبیرات خوندور تعبیرات دي. من اعتمد علی ماله قلا، په خپلو پیسو به اعتماد نه کوي. که چا اعتماد په مال باندې وکړه مال کمیږي. ومن اعتمد علی عقله ضل، اعتماد په عقل باندې وکړه ګمراه به شي. عقل نه به کار په دین کې کار نه اخلي عقل نه. من اعتمد علی الناس، څوک اعتماد په خلکو باندې وکړي مل ستومانه به شي. مخلوق باندې چې اعتماد کوي، هله رابطه ده او هله دا شی دی، هله دا شی پلاني ته ورشه مالدار ته، اول ته هغه په دروازې دروازې کې به ورته ولاړې، تا ته به غږ هم نه کوي. کله به درته وایي چې ویده ده، کله به درته وایي نشته ده کور کې. دنیا عذرونه به سخت به ستومانه شي. خدا د تا محتاج هم وګرځي. که چا درته ویلې مسلمانانو چې د مرګ دویم نوم راته وښیه، د مرګ دویم نوم راته وښیه، ورته د مرګ دویم نوم مخلوق ته احتیاجي ده. بس مخلوق ته احتیاج دا د مرګ دویم نوم ده. خدای پاک دې موږ تاسو ټول د مخلوق د احتیاجي نه وساتي. قسمه قسم صورتونو کې به ذلیل کېږي، ستومانه کېږي، به په در به ولاړ، هېڅ څه به هم نه درته رسېږي. راځي خدای نه غواړي. والله خیر الرازقین. ومن اعتمد علی السلطان مذله ومن اعتمد علی الله فلا قل ولا مل ولا ذل ولا ضل. اعتماد په الله باندې نه به ګمراه، نه به ستومانه، نه به ذلیلې. سورة المنافقون دی سورت ته سورة المنافقون وایي. مدني سورت ته د رسول الله د هجرت نه وروسته نازل شوی. بسم الله الرحمن الرحیم. د منافقینو بیان موږ په اوله سپاره کې هم کړی، په سورت توبه کې هم کړی. دومره واورئ مسلمانانو، منافق چې څومره اسلام ته ضرر رسي. منافق څه معنی؟ د مسلمان په جامه کې د اسلام لپاره مخرب سړی، په اسلامي نظام کې، په اسلامي لباس کې اسلامي نظام ته چې څومره تخریب و منافق رسي که نه، دا رسمي مسلمان، دا نامي مسلمان، برای نام مسلمان چې په زړه کې اخلاص نه، دا چې څومره اسلام ته ضرر رسي کافر دومره نه رسوي. دا موږ نه وایم، دا خدای دا خبره کوي. او دیو جنه سزا هم ډېره سخته ده. ان المنافقین جهنم و طبقې ده. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. دا یو سورت ترجمه کوم بیا دروم. منافق اسلام ته ډېر ضرر رسي. ولې؟ تاسو قرآن کې 2 قسمه سورتونه وګورئ. یو سورت المنافقون هم راغلی دی، کافرانو سورت هم راغلی، سورت الکافرون آخره سپاره کې. سورة المنافقون لوی ده له سورة الکافرون نه. دیو جنه اسلام ته د منافق ضرر د ډېر زیاته د کافر د ضرر نه. منافق داسې مثال ده لکه د هګۍ، پاسه یو رنګ وي لاندې بل رنګ وي، پاسه یو رنګ وي لاندې بل رنګ وي، په خوله یو شی ښکاره کوي، په زړه کې بل شی. کتابونه لیکي ما پیک یظهر علی پیک، ما پیک یظهر علی پیک، فلا تخرج من پیک الا اجمل ما پیک، ما پیک یظهر علی پیک. کوم شی چې ستا په باطن کې دا په خولې باندې ښکاره کېږي، فلا تخرج من فیک
الا اجمل ما پیک منافق دقسې کار نه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی وایي اذا جاءک المنافقون چې کله تا ته منافقین راشي قالو بیا وایي په خولې باندې نشهد من گواهي کو انک لرسول الله چې ته د خدای پیغمبر یې. والله یعلم جمله معترضه الله تعالی راوړي. الله تعالی پوهیږي انک لرسول چې ته د خدای پیغمبر یې. خو منافقین په نشهد انک لرسول الله کې دروغجن دي. والله یشهد الله گواهي کوي ان المنافقین لکاذبون. منافقین په دغه خبره کې چې تا ته وایي انک لرسول الله دروغجن دي. اتخذوا د منافقین نیولی د ایمانهم قسمونه جنة ډاله. تاسو نه چې ځان ساتي په دروغو قسمونو باندې په صد منع کوي ځانونه عن سبیل الله انهم ساء بد ما کانوا یعملون چې دوی کوي. ذلک دا مذکور بانهم آمنوا چې دوی ایمان راوړی ده ثم کفروا بیا کفر کړی. ذالک دا مذکور بانهم آمنو چې دوی ایمان راوړی ثم کفروا بیا کفر کړی. په طبع سختوالی راوستلی شوی ده علی قلوبهم په زړونو د دوی باندې په هم لا یفقهون دوی نه پوهېږي. و اذا رأیتهم چې کله ته وګورې دوی لره تعجبک تعجب کې اچوي تا لره اجسامهم. رښتیا د اکثر منافقین به چې و که نه د خولې نه و د جسم نه به ډېر ښایسته و. د خولې په صحت به ډېر زیات و. جسم به داسې ښکلی جسم رنګ و ښایسته داسې ښایسته ږیره به یې وه. خاص کر دا د منافقینو مشر عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین امام المکذبین ډېر فصیح سړی و. په رنګ باندې ډېر ښکلی سړی و. داسې ږیرې وه او داسې تا جسم ته به چې چا وکتل نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته به خوند ورکاو. پیغمبر علیه السلام به دی ځان سره ډېر خپل دربار کې نږدې کېنولو. پیغمبر په دا خبرو غلط شوی و. په دا ظاهري الفاظو یې غلطېده. په دا ږیره غلطېده. یو شاعر څومره عجیب شعر وایي په عربي کې لا یخدعنک اللحا ولا الصور. د هر چا په ظاهري څیرې به نه غلطېږي. د هر چا اوس په اسلامي نظام کې بعضې خلک د هر چا په ږیرې به نه غلطېږي. د چا په دا قوارې به ځان نه غلطوي. ګوره د منافقینو هم ظاهري څیرې ډېرې ښایسته څیرې وي. بعضې خلک چې ځان رښتیا هم داسې هغه جوړوي مولا که نه داسې به جوړ شي ته به چې بیعت مې ورسره کړی وی چې سم دې راګرولی نه وي که نه. بعضو قوارو ته چې وګورې ته به وایې چې یاره بیعت مې ورسره کړی وی. خو چې کله یې لږ راوګرئ د دنیا یو لویه بلا به وي. د دین دپاره به یو ډېر مخرب سړی وي. خو ظاهري قوارې ته نو د چا په ظاهري قوارو باید څوک غلط نه شي ونه غولېږي. منافقین هم ظاهري څیرې به ډېرې برابرې وي. پیغمبر علیه السلام به ورباندې غلطېدلو لکه دی عبدالله ابن ابی ابن سلول. شاعر وایي لا یخدعنک اللحا ولا الصور. عجیب شعر ویلی ده. لا یخدعنک دوکه دې نه کړي تا لره اللحا ږیرې ولا صور نه باډۍ. د چا په باډیو ږیرو به نه غلطېږي نه به دوکه کېږي. 9 اعشار من ترا بقر. په لسو کې 9 حصې هغه څوک چې ته یې ګورې بقر داسې دي لکه غوایي. لا یخدعنک اللحا ولا الصور 9 اعشار من ترا بقر. پښتو کې هم داسې یو شعر ویل شوی ده. په دستار کې مسواک وي د بغل لاندې خنجر. په شپه وینې د مظلوم خوري. په سبا کې په منبر. په زړه تور لکه تبی وي په مخ سپین لکه قمر. په دستار کې مسواک وي د بغل لاندې خنجر. په شپه وینې د مظلوم خوري. سبا کې په منبر. په زړه تور لکه تبی وي په مخ سپین لکه قمر. داسې د هر چا په ظاهري باډۍ باندې به نه غلطېږي. خدای هم ځان نه غلطوي په ظاهري باډۍ باندې صورت باندې. ان الله لا ينظر الى صورکم و اموالکم بل ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. د دنیا په طلب ګرځي او ځان بولي قلندر. کله په ژبه وایي کلمه په ژبه وایي په زړه نه لري باور. داسې خلک هم ډېر لرو معاشره کې. ظاهري صورت یې ډېر برابر وي. ظاهري قافه ډېره د مسلمان غونده قافه خو په حقیقت او په باطن کې داسې نه. منافقینو په ظاهري جسمونو باندې رب کریم صلی الله علیه وسلم غولېدلی تېروتلی و. الله هغه بیان کوي و اذا رأیتهم چې کله ته وګورې دوی لره تعجبک تعجب کې اچوي تا لره اجسامهم د دوی باډۍ. و ان یقولو که دوی خبره کوي
تسمع ته غوږ نیسې لقولهم د دوی د خبرو دپاره. دا عبدالله ابن ابی ابن سلول به نبي کریم خپل دربار سره نږدې کېنولو، پیغمبر به خبرې ته غوږ نیولو. کانهم دغه منافقین خشب لرګي دي مسندتون ودرول شوي دیوال ته په عدم فهم کې. یحسبون ګمان کوي دا منافقین کل صیحة هره چغه واقعة علیهم واقع په دوی باندې هم العدو. الله تعالی وایي دا دوستان نه دي دشمنان دي. فاحذرهم ځان وډار که ځان وساته د دوی نه. قاتلهم الله جمله دعایه ده، لعنت کړی د الله تعالی په دوی باندې. قاتلهم الله قتل دی که الله تعالی دوی لره، یا لعنت کړی د الله تعالی په دوی باندې. انا یؤفکون څنګه دوی اړولی شي د حق او د اسلام نه. و اذا قیل لهم چې کله به دوی ته وویلی شو تعالوا راشئ یستغفر لکم رسول الله چې تاسو لپاره بخښنه وغواړي رسول دی الله تعالی. لووا خوځوي رؤوسهم سرونه، ورتاووي رؤوسهم سرونه. ورأیتهم ته به ګورې دوی لره یصدون منع کوي ځانونه یا خلک وهم مستکبرون دوی تکبر کوونکي د استغفار نه. سواء علیهم الله تعالی برابر ده په دې منافقینو باندې. استغفرت لهم که ته ورته بخښنه وغواړې ام لم تستغفر لهم که بخښنه ونه غواړې ورته لن یغفر الله لهم که استغفار ورته غواړې که نه غواړې الله تعالی بخښنه نه کوي دوی دپاره. ولې دوی فاسقان دي. ان الله لا یهدي القوم الفاسقین. الله تعالی هدایت نه کوي قوم د فاسقانو ته. هم الذین الله تعالی دا منافقین هغه کسان دي یقولون چې وایي لا تنفقوا علی من عند رسول الله. مسلمانانو واورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو غزا ته تللی، دا د منافقینو مشر ورسره و. هلته یو جنگ راغی د یو انصاري د مهاجر په مابین کې. دی خبر شو چې د مهاجر جنگ د انصاري سره ده. یاره ډېر ګستاخ الفاظ یې ویلي، ډېر ګستاخ الفاظ یې درې ویلي، ډېر بېادبه الفاظ یې ویلي. یوه خبره یې دا وکړله وی عرب متل کې سم من کلبک مسلمانانو دپاره سم من کلبک لیأکل سپی څرب که چې ودې خوري. العیاذ بالله د مسلمانانو باره کې دا تعبیر وکړه سپی څرب که چې ودې خوري. دویم یې ویلې لئن رجعنا الی المدینة، دویم یې ویلې لا تنفقوا علی من عند رسول الله. د مجاهدینو مسلمانانو د پیغمبر په ملګرو باندې خرچې بندې کوي، ټیکلې ورباندې بندې کوي، خرچې ورباندې مه کوي، بندیزونه ورباندې ولګوي حتی ینفضوا چې دوی د پیغمبر نه جدا شي. رښتیا فقر چې راشي بیا بې اتفاقي راځي، فقیري چې راځي بې اتفاقي راځي. او دریم ورته ویل لئن رجعنا الی المدینة، یاره که موږ مدینې منورې ته لاړو د مدینې منورې عزتمن سړی ځان خود دا به راجګېږو د مدینې منورې ذلیل سړی. العیاذ بالله خدای العیاذ بالله نعوذ بالله رسول الله مراد کولو د عزتمن مدینې منورې به جګېږي زه او ذلیل به وباسم رسول الله. دا آیاتونه الله تعالی را نازل که هم الذین الله تعالی دا کسان دي یقولون چې وایي لا تنفقوا خرچې مه کوئ علی من په کسانو باندې عند رسول الله چې په نزد رسول الله باندې حتی ینفضوا چې دوی تیت شي یتفرقوا عن النبي. رښتیا چې فقیري راشي که نه بې اتفاقي راځي. کور کې ورونه هله بیریږي چې قرضې ورباندې زیاته شي، بې اتفاقي هغه راشي، یعنې اقتصاد کمزوری شي. ولله خزائن السماوات والارض، خیر د دوی د بندیزونه ولګوي. خزانې د اسمانونو ځمکو چا سره دي؟ الله سره. ډېر کرت د ملکونو نه په یو اسلامي ملک باندې بندیزونه ولګېږي. رب ذوالجلال په مخ اسلامي ملک باندې چې د ټولو ملکونو له طرفه بندیزونه ورباندې لګېدلي، الله داسې ارزاني راولي، داسې پراخي راولي چې د انسان تصور کې هم نه راتلل. الله تعالی سره خزانې دي. ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین منافقین لا یفقهون نه پوهېږي. یقولون دا منافقین وایي لئن رجعنا الی المدینة که موږ د دغې غزا نه واپس شو مدینې منورې ته لیخرجن الاعز وباسي به عزیز سړی ځان خوده د منافق منها د مدینې منورې نه الاذل ذلیل. نبي کریم مراد کو العیاذ بالله. ولله قل پیغمبر ورته ووایه ته عزیز نه عزت دی الله سره ده. قل ووایه ولله العزة الله سره عزت ته ولرسوله رسول دی الله تعالی سره وللمؤمنین مؤمنانو سره ولكن المنافقین لا یعلمون منافقین نه پوهېږي. یا ایها الذین آمنوا الله تعالی و ای مسلمانانو لا تلهکم غافل دي نه کې تاسو لره اموالکم ستاسو مالونه ولا اولادکم نه ستاسو اولاد عن ذکر الله له ذکر دی الله تعالی نه د جهاد او د هجرت نه غافل نه کې. ومن یفعل ذلک چا چې دا کار وکړه فاولئک هم الخاسرون الله وایي دوی نقصانمند دي. دقسې بې ادبي به یې کوله. ادب بهترین شی د مسلمانانو. منافقین چې د ایمان نه محروم شو یو علت دا و چې دوی بې ادب و، د رسول الله ګستاخي به یې کوله.
پیغمبر علیه السلام ته ویل السلام علیک د سلام په ځای السلام علیک. پیغمبر ته وی ګډوډ نومونه اخیستل. بیا ادبۍ سره سړی د څو شیانو نه محرومیږي. اوس ټیم نشته ده که نه بیا دا تفصیلي خبر د علم هم سړی د بیا ادبۍ سره محرومیږي. معاشره کې وګورئ کوم شاګرد چې د استاد بیا ادبي کړي الله تعالی د علم او د خدمت د دین نه محروم کړی ده. ما وصل من وصل الا بالحرمه وما سقط من سقط الا بترك الحرمه. څومره خلک چې کمال ته رسېدلي دي ادب د وجه نه، څومره خلک چې غورځېدلي دي کمزوري شوي دي د دین د خدمت نه محروم شوي دي هغه د بېادبۍ د وجه نه. الادب لا یباع ولا یشترى. ادب دا بازار نه لري، دکان نه لري، مارکیټ نه لري، نه خرڅول کېږي نه اخیستل کېږي. بل هو تابع فی قلب کل من تربى. دا اچول شوی ده په زړه د هغه چا کې چې د خدای له طرف نه ورته تربیت شوی. فلیس الفقیر من فقد الذهب. فقیر خوار غریب مسکین هغه سړی نه ده چې سره زر او سپین زر ونه لري، دا فقیر نه ده. ولکن الفقیر من فقد الاخلاق والادب. فقیر هغه څوک ده چې د اخلاقو سرمایه ونه لري. فقیر هغه څوک ده چې ادب ونه لري. بې ادبه سړی د علم نه محروم کېږي. خدای فارغوي نه، او که فارغ شي بیا به ټیکټر چلی. ټیکټر مقصد دا ده بیا به دا سرې وړي، د افغانستان په هوټلونو ملي کې راډیو خادم ټلویزیون بیا به ډېر د کمزورو خلکو خدمتونه به بیا په کوي. خدای خدمت د دین نه ترې نه اخلي. دا تجربه ده، دا مشاهده ده. صحیح ده. ومن یفعل ذلک که منافقینو چې د ایمان نه خدای محروم کړي دي بې ادبۍ په وجه. یو علت بې ادبۍ. تاسو نه ګورئ مسلمانانو هغه ساحران چې د موسی علیه السلام په مقابله کې فرعون راوستی و، په یوه خبرې باندې د موسی علیه السلام ادب وکړ. کتابونو لیکلي په هغه یوې خبرې باندې د ادب نتیجه دا شوله چې الله ډېر مضبوط ایمان باندې مشرف وګرځول، قوي ایمان والا خلک وګرځېدل. فرعون سره مقابله بیا کوله چې څه را سره کوي، وایي لاس د خلاص موږ د موسی علیه السلام په خدای ایمان راوړی ده. دا د ادب نتیجه وه. الله تعالی دې موږ تاسو ټولو کې ادب پیدا کړي. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. وانفقوا، الله تعالی وایي انفاق کوئ مما د هغه مالونو نه رزقناکم چې موږ درکړي تاسو ته، من قبل ان یاتیه مخکې له دې نه چې راشي احدکم یو ستاسو ته الموت مرګ، د مرګ نه مخکې انفاق فی سبیل الله وکئ. فیقول بیا به وایي رب هلته به ارمانونه بیا داسې کوي ای خدایه لولا اخرتنی ولې دې زه وروسته نه کړلم الی اجل قریب تر نیټې الی اجل قریب الی زمان قریب تر هغه زمانې نږدې پورې په اصدقه چې ما خیرات کړی وی واکن زه وی من الصالحین د صالحینو نه. الله ولې دې وروسته نه کړم الی اجل قریب الی زمان قریب. په اصدقه دا جواب د لولا ده چې ما ته صدقه کړې وی. دا معنی یې ونه کړي چې رښتیا مې ویلي وی، غلطېږي. په اصدقه چې ما خیرات کړی وی واکم من الصالحین زه شوی وی د صالحانو نه. ولن یؤخر الله نفسا، الله جواب ورته کوي نه وروسته کوي الله تعالی یو نفس لره عن الموت د مرګ نه اذا جاء اجلها چې کله اجل راشي هېڅوک هم نه وروسته کېږي. والله خبیر، الله تعالی خبردار ده بما په غشي باندې تعملونه چې تاسو یې کوئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. په اخلاص سره مختصره دعا وکړئ. خدای ستا رضا دپاره وګرځي، خدای ستا رضا دپاره وګرځي. د ټولو مسلمانانو خدای روژې قبول کړي، خدای لمنځونه قبول کړي، خدای تلاوتونه ذکرونه قبول کړي. یا الله د ټولو مسلمانانو اعمال صالحه قبول کړي. مونږ ټولو مسلمانانو ته د اعمالو صالحه او د اخلاقو حسنو توفیق را نصیب کړي. استقامت په دین او په قرآن او په ایمان مونږ ټولو مسلمانانو نارینه او زنانو ته نصیب کړي. څومره اهل الله خلک دي د دین خدمتونه کې الله خدمات قبول کړي. ماضي ژوند کې څومره ګناهونه رانه شوي خدای تې راته معاف کړي. په مستقبله زندگی کې په خپل قدرت کامله سره خدای د ګناهونو نه بچ کړي. ای چا بدی وي خدای بدی په دوستۍ باندې بدل کړي. ای چا خدای پاک اولادونه نه صالح اولادونه ور نصیب کړي. ای چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد ور نصیب کړي. یا الله څومره مسلمانان دي، نارینه دي، زنانه دي، خواص دي، عوام دي، خدای زړونو کې چې کوم قسم ارمانونه تعلیم بذات الصدور، خدای د ټولو مسلمانانو شرعي ارمانونه او شرعي حاجتونه خدای د عظیم قرآن په خاطر باندې پوره کړي. یا الله چې څومره مسلمانان دي خدای پاک کورونو کې غمونه، دردونه، تکلیفونه، پریشانۍ وي، عظیم خدای د قرآن په خاطر د رمضان په خاطر د ټولو مسلمانانو پریشانۍ ختمې کړي. موږ سره د غمونو، دردونو، تکلیفونو نه وساتي. آخره خاتمه زموږ د ټولو په کامل ایمان سره کې سکرات زرکدن الہ العالمین په موږ باندې احسان کې. خدای زموږ په حال باندې رحم وکړي. وفوض امری الی الله
ان الله بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین.